وي د هزاره چا بازار موندلی نه دی د ازاري بچي انجام خو ټوله دنیا ته معلوم دی خو داسې وخت راغلی چې زه اکثر د ملګرو ته خبره کوم ویم زمونږ د علما کرام مونږ ته په دې ممبر ناست دي که نه کو ټوله ورځ ني خو په دې هفته کې د جمعې په دې ورځ باندې خو استاد جي واز او نصیحت ضرور کوي خو مې خدای کو زمونږ په دې سر تیر شي نو دا یو ډېر ښه موقع دی چې د هزار په دې کاروبار کې لړلې دغه بچی چې کله پخپله تاسو ته ووایي که نه چې ما ډز کړی دی ما شوکه کړې ده ما په توره تیاره کې یو سپین ږیري ته لاس اچولی دی ما نه چا ګریوان شلولی دی ما حرام یې اخیستي دي ما مردارې کړي دي نو زما یقین دی چې کوم د عقل خاوندان وي که نه دا وخت چې څومره دا وخت کور کې خویندې میندې ناست دي په حجره کې سپین روزي ځوانان ناست دي یا ماشومان ناست دي یا زموږ تر سره خویندې ناست دي نو زما یقین دی چې دا نصیحت په د هغې زړه ته ضرور کوزېږي کلیواله پښتونې او جی د کومې علاقې له خیره د لنډي سرک څونه ډاکې څونه شوکې بدې کړي یاره بس جی غلطو سره کېناستو پاسېدو ګرځېدلو به وروره به ډېرو ډنډو کې او پهله زه خپله ښه سم هلک وم خو بس لکه مطلب دا چې خلکو سره کېناستو پاسېدو که نه ډلې ټپلو کې چې ګرځې نو بد به پر دی او خرابو سره خراب شو او جی بې دا عجیبي چې مه کوه بچي یا په کومه لارې ډېر وایي او جی او نه ډاکا شو کړې کوم ځای کې کړې وه هم په دې پېښور روډ مې کړی و څنګه دې کړی و ته یاد شي سو بس همدغه اتفاقي حدیثې وي جي چل درته څنګه دې سړی ودرو لږ راته ووایه نو بس په دې ملګرو سره بلد را بلد شولو او بیا وخت سره سړی هوښیارېږي پکې که نه دا راته چې په سړي ورشي او ور مخامخ شي نو تماشې ته لاس کې وته نیسي څه کوې وته نه خپله ګاډي نه دانګي ولې دانګي نو بس کار داسې دی که نه جي خو بس اوس پې خفه یو او دلته اوس موږ دا وګوره په کوم حالت کې ولاړ یو جي دا بله زموږ یو سړي وویشته خبره ټیک ده نو دا خو اتفاقي حدیثه وه جي او انسان نه غلطي تا موز له بوته څه اتفاق و نه مونږ هم نه بوتلو جي خو بس الله تعالی بس که نه چلو لږ شان پرانا واچو مختصر لاس یې راسره واچو پیسې درنه نه درکړې څه چلو او جي بس لاس ماسې مو واچولو خبره دا ده چې اتفاقي مسله وه زما قار درله درغې قار درغې نو انسان له ورځي خو زمونږ دا خوښه نه وه جي او بس هغه ټایم ړانده کاڼه شولو پیسې راته څونه واچتې قربان نو پیسې میسې خو جي که نه بس لکه لږې ډېرې وې اخیستې مې وې موټر سایکل هم ترې واخېست او جي سړی مړ شو نو به دغه ټایم ورته زمونږ خیال نه و جي او مطلب مونږ فایرنګ کړی و که نه نو انسان نه غلطي کېږي او بیا مو ته شاته وکتل چې وایي چغه څه کلمه څه خوا دې خوا بس جي بیا شاته نه وګورئ بس نه مو کتلي جي او نه مونږ ته دا پته و نه زمونږ دا خوښه وه او بس د الله دا اړخه وه بس مونږ یې داسې ګیرولو جي او هغه یې زمونږ د لاسه بس که نه دا به د الله خوښه او زمونږ خوښه نه مونږ پې اوس هم پېمانه یو بیا هم پېښ یو انشاءالله چې د خپله سزا مزا کټ را کټ کړو نو په توبه به راوځو د خیر انشاءالله غلطه به نه کوو او بس د خیره سره بیا به داسې کار نه کوو دا وی چې کم مړ شو نو د ده نه د 2 کالو زوی پاتې شو زه چې کله راتلم نو ما فضل لور ته وویل ما یاره ته د هغه پلار نه راولې چې چا د زوی وژلی دی څه وجې نه هغه رانغی کېدای شي د دې د وجې هم نشي راتلو چې کېدای شي ده ته یې کتلې وه په هغه باندې د خفګانه څه چل شوي هغه به د لاس ته کتل چې یاره ما د خپل بچي به څونه په سختو راغټ کړي او ستا د لاس زما هغه ټوله خواري د یو ډس سره یې وړه کېدای شي هغه بابا اکاکاجي د دغې وجې هم نه راته چې د زوی قاتلانو سره مخامخ ودرېږي کېدای شي څه چل پې وشي کېدای شي هغه ځان سره تماچه وړم دا دلته کې قتل کړي کېدای شي ځکه رانغی هغه د 2 کالو ماشوم چا چې په هغه باندې اوس د یتیمۍ نوم پورې شي د دې د لاسه دا شارټکټ شوقیان دي د ده شارټکټ څومره تاوان کوي ګوره د ده شارټکټ یتیم پیدا کوي د ده شارټکټ پلار ظاهري د ده شارټکټ کور کې هغه کونډه ژړوي د ده د پیسو شوق څومره ظلم پیدا کوي د ده د پیسو دا شوق څومره تباهي کوي د دې دا شوکماري نه ده د ظلم دا بازار څومره اسمان ته رسوي دی چې اوس کوم پیمانتیا او کومه توبه لري که نه نو زار څه منم دی به خپله غلطي مني ندامت پښتاوه پیمانتیا هر څه کوي خو هغه خور هېڅ نه مني کوم چې د ده د وجې کونډه شوه هغه بچنګې چې لا اوسه پورې پوره قدمونه هم نه دي اخیستې د ده د لاسه یتیم شو او هغه مور پلار
چې به د خپل زوی څنګه راغټ کړي او بیا په تیره تیره جي هغه پیسې چې هم پردی پیسې وي د امانت پیسې وي. څنګه کلیوال شکر دی دوا څنګه کلیوال دوا دی جی دا تاسو خپلو کې څه رونې مرګري یې څه ملګري مرګري یې تاسو نه مو دوی راځي مرګرتیا کوي ډېر مو ډېر وخت نه د ورکوټي والي دا نه کومې پیسې چې والي تاسو پکې څونه پیسې رسېدې کلیوال سر جی بخښنه غواړو پیسې خو مې نه دي اخیستې او ګاډی مې نه بوتله او په شته کار باندې خپې سړی چې وویشته درې وانه جی تماچې درې واڼو سره جی بالکل کمې تماچې ګرځوي 30 بور 30 بول دا چا درکړې وي کوم ځای مغستې وي دا چا مغستې دي ټایم داسې مور پلار دلته کې راغلي خبر شوي دي نه دي خبر شوي او چې خبر شي نو په مور به رسي تېرېږي ستا خاموشي او دغه سویلي زما د سوال جواب خو نشي کېدی خو زه هسې وایم چې دلته کې دغه ځای کې د مور پلار ودرېږي که نه نو څومره عجیبه به لګي وایي بچي ته ما دې له راغټ کړی وې زما د سیال بچې د قاتلانو په قطار کې ودرېده ښه دا راته ووایه چې تاسو کله دا شوکه مو کوو که نه طریقې کار هم سي په سړي اواز کوئ ودرېږه که ډایرکټ پې ورمنډه کې دا سر جی په پیل کم ملګري چې ورمخکې شي بس څوک وسلې ته لاس کې څوک په اواز ډایرکټ وکړي اوس د کوم کلیواله دا چې ستاسو په ډس کې کوم ماشوم 2 کاله یتیم پاتې شو په دې احساس لري چې کومه کونډو سکور ناسته را احساس لري بالکل جی هغه مور پلار چې کوم دغه بچی راغړ کړو چې کوم ستا هوس وخوړو دغه احساس لري سر جی هغه کور چې کوم قیامت تیریږي او رزق په حرام دی هغه احساس لري هغه کور چې کوم ویر او قیامت تیریږي او هر اساس سره یو اوخ کبهیږي دغه مور پلار دغه احساس لري دا ستا د هوس او لالچ په کور باندې چې کم ظلم جوړ کو تر اخره کورې په هغه کور کې باندې اختر وي او نه بشو قدر راشي ستا لکه بله د دغه کور احساس لري جواب راکا جی بالکل احساس لرو خو تقریبا خو په 10 پیسې ته 100 پیسې ته جی خو لکه په شوی وسو وي بس دال زموږ خپل الله غلطي ده جی ته خپل الله غلطي اوس مونږ په دې کې سو وي وړاندې کانو په دې ټیم جی خدا بل ولاړ دی څنګه کلیواله خیر دی پښتونې او جی هم په دې علاقه کې رالوي شوي او جی. مور پلار باندې پښتاني او جی سبق ته ویلي دی او جی دا د ډس چل دی کم ځای نه زده کړو خانجی ډس چل خو ما ته نه راتلو بس یو بل نه مې زده کوم نښه دې پخه ده نه جی نو څنګه چل دی دا یو سړی خو د ډه په سر وویشته یاره خانجی دې سره زما دا 1500 ورځې وشو او جی د دې نه مخکې بل ځای کې وي نه جی دې نه مخکې مې خپل کار کوم څه کار به دې کوم سانیټري ها سانیټري سینیټري دې ټیک وایي که غلط وایي بالکل جی ټیک وایي ټیک نو دا راته چې وخی سینیټري خو ډېر ښه کاروبار دی خانجی بس غلطي کیږي نو چېرته چې په لاس کې سکویر انچ وي که نه لاس کې سکویر انچ وي که نه او د 2 غنټې کار وکړي نو کم از کم دا 1500 روپۍ سینیټري والے لوم داسې ده که نه او جی پېښ وي نو هغه 1500 روپۍ او چېرته 15 لکه روپۍ قسم په خدای کا 15 لکه دغه 500 ته رسي دا چا دوکه کړې رورا خانجی بس مجبوره شوي یو څه چلو نه مطلب دا چې ستاسو پلازا وغه وغورځېده تاواني شوې څه چلو جواري دې کړو د باندې پیسې وې څه چلو بس دی مرګرو سره روان شو دا دوی راته چوخول چې دلته کې ورځه دوی سره شارټ کټ دی دوی بشو کې کوي تبم خان شي خانجی بس دا زما تا چته شوکمار خان لیدلې دي قاتل دې چته خان لیدلې دي نه جی سودخور دې چته خان لیدلې نه دي جی. دا اسه خاني ښکاری دا خدای نه ختمي د ظلم په بازار کې ګوره خاني چرته سکون چته نیکبخته د سېنیټر استاد چې کله تماچې ته لاس کوي د سکورنج پځې نو خبر چرته جوړیږي خبر خوشوي کنه او جی دا کم ځای کې ولاړ جی تاڼه کې دې نه پس په چرته ځي جیل ته جی جیل کې بسونه مدته تیرې څه خبرې جی دا به ګورو خدای لپاره زه ستا ته ویم چې ستا تماچا او ستا په سکورنج کې څونه فرق دی زما رې خبرې ته غوږ کېده ښه که د په لاس کې سکورنج وې که نه نو ده به د حلالو مزدوري کوله او نعمان صاحب د شپې به کور ته ته که د په لاس کې سکورنج وې نو دی به کور ته ته بچې به یې هم لیده
که ښځه یې هغه به یې لیده د پلار به یې خدمت هم کړی وي که د په لاس کې سکورینچ وي که نه نو ده به مونځ اودس هم کو دی به چیلیل هم ته دی به خو خلکو سره هم کېناست که ده په لاس کې سکورینچ وي که نه نو ده به لکه څه ورته وي آزاد ژوند به یې تېره چا به ورته دا نه وي د ده په لاس کې چې سکورینچ و نو دی به خدای ته هم کاغذ صفه نبي علیه صلات وسلام ته به هم کاغذ صفه ځکه چې په دغه سکورینچ د حلال رزق ګټه او اوس چې خبر راغله تماچې نه نو سوره کلیواله چې تماچې تا له څه ده که تمانچه دله یو تور ورکه یو پیغور ورکه چې زه په هر پروګرام کې ویم او پیغور د څه شي چې ته قاتل وګرځېدې دغه تماچې ته جیل ته ودرولې دغه تماچې ته د معاشرې تور ته ودرولې قدرمنو دغه تماچې په ده کانې کوي دغه تماچې د نفرت په دیوال کې ودرو دغه تماچې دې روکو دغه تماچې د هر سړي د نظر نه وغورځو بیا په تیره تیره دغه تماچې د خپل ضمیر هم وغورځو په تیره تیره قدرمنو که د مور پلار دلته کې راشي نو دلته به چې بچیا لاس چې دې پولې پولې راوړې وې که نه او په دغه سکورینچ مونږ خو تا ته دعا کړې ده اوس که ته مالدار هم وې که نه خو په دې لاس دې ککړ پردې وینې پرتې دي دا قابل نفرت بچی شو د سکورینچ او د تماچې فرق دی اورې د کلیواله دا سړي له څونه زونه ورکوي ډېر خپل قام ته خپل خیل ته پاتې دا هزارو دا قطار نوي کول ته دا پیغام ورکوي چې ستا ښه مستقبل په کتاب کې دی بچیا ستا ښه مستقبل په مدرسه کې دی بچیا ستا ښه مستقبل د مور پلار په نصیحت کې دی بچیا ستا ښه سبا او سباون او ښکلې رڼا ورځ په خشته ژوند کې د بچیا او خشته ژوند ترلاسه کېږي پس په هغه لار چې کوم موږ ته نبي علیه صلات وسلام ښولې ده موږ مسلمانان بیا یو پښتانه موږ د هر څیز نه خبر وایم چې څه چل شوی دی هغه مور پلار باندې چې د بچي نه تپوس نه کوي بیا حیران شم نوي کول دی چې بچیا په تا څه چلو شو دا څه دې ولیدل قدرمنو او بیا په خصوصي توګه نوي کول ته دا وایم چې کدا شو کدا شو کدا شو دا بدرنګ جامې سهرې ما ته ښکاري نه چې په تربوزک پټې دي ګنې زموږ په سترګو کې به ما تاسو ته هغه د دې هغه عکس هم ښولو چې دې سترګو د دې په مخ کمی کرښې او کمی خبرې پرتې دي هره مخ په خپله یو بیان کوي هره څهره په خپله یو بیان کړی خو بهرحال مخ په تربوزک پټ د دې بچي د دې خلکو د دې ازار ګټونکو بچو دغه نصیحت تاسو ته एकदम چې لار هغه خپله کې کومه چې روغه ده اوږده دي صحیح ډېر اوږده دي صحیح د خطرونه ډکه صحیح خو شارکټ مخ خپله وه د شارکټ دغه لار کله کله جیل ته هم لاړ شي او کله کله د نعمان صاحب خبره چې په داسې مرګ مړ شي چې څوک یې جنازه هم نه بسر خورور کتلوي د خپل پټي بسر خورور کتلوي غیرت پکامه